حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام دوم خلیفه ده. د نبی علیه صلات و سلام په زندگی کې 10 کاله د نبی علیه صلات و سلام مشاور وزیر د اسلام دویم خلیفه ده. نبی علیه صلات و سلام د ته دا زیری ورکړی د چې ته په جنت کې، بلکې دا خو پرېږده چې نبی علیه صلات و سلام د ته دا زیری ورکړي چې ته جنتي یې. نبی علیه صلات و سلام په یو مجلس کې د ته وایي، بخاري شریف کې دا واقعه راځي، وایي زه یو وخت جنت ته ورلم، نبی علیه صلات و سلام وایي بیا مې یو بنګله ولیده، ډېره ښایسته بنګله وه په جنت کې. وایي ما یو چا ته وویل چې دا بنګله د چا ده؟ هغه دا جواب راکوي چې دا خو د عربو یو سړی ده، دا د هغه ده. ول ما ورته ویل چې زه د عربو د قوم یم، د چا ده؟ وایي ده راته ویل چې دا د قریشو یو سړی ده. وایي ما ورته ویل چې زه قریشي یم. وایي ده راته ویل چې دا د نبی علیه صلات وسلام د امت کې یو سړی ده. وایي ما ورته ویل چې زه په خپله نبی علیه صلات وسلام. وایي ده راته ویل چې دا د عمر بنګله ده. وایي نبی علیه صلات وسلام وایي زما زړه وغوښتو چې زه ورننوځم. دا په مجلس کې حضرت عمر ناسته، نبی علیه صلات وسلام کیسه ورته کوي. وایي زما زړه وغوښتو چې زه ورننوځم دا ستا بنګله وګورم، خو چونکې دغه جنتو کې چې دا کمې بنګلې دي د هر چا دپاره الله ډېرې ښایسته ښځې پیدا کړي دي، اوس هم سته، هغه په دا بنګلو کې سته. نو دی وایي چې ستا غیرت ما ته را په یاد سو. نبی علیه صلات وسلام عمر ته وایي چې ما ته ستا غیرت را په یاد سو چې چونکې ته یو غیرتمن انسان یې، ستا غیرت دا نه برداشي چې ستا کور ته یو څوک ورسي. حضرت عمر رضی الله عنه وزړل چې د الله پیغمبره، نو پر تا خو به مې غیرت نه کاوه، ته خو چې ورغلی وای نور بشارات به دې راوړي وای. دا د حضرت عمر مقام دی. یو مجلس کې نبی علیه صلات وسلام حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې شیطان دغه نه حساسیت له تا سره لري چې ته پر مشرک ځې، شیطان پر هغه خوا نه ځي، بیا کښته دوري ځي. چې ته دوري ځې شیطان دوري ځي. پر کومه لار چې ته روان یې د شیطان دا توان نسته چې له تا سره پر هغه لار روان شي. شیطان ستا په وجود سوځي. دا د عمر مقام دی. لیکن دغه عمر دا یو وخت په خپل دوران خلافت کې حذیفه بن یمان رضی الله عنه دا یو بل صحابي ده، د نبی علیه صلات وسلام صاحب السر ده. نبی علیه سلام څه پټ پټ اسرار ودي حذیفه بن یمان ته بیانول. یو له اسرارو یې دا ورښوولی و چې دا په مدینه منوره کې منافقین وو. دا معلوم نه و، واتو نه واتو به د خلکو پر خیال دا و چې دا ښه مسلمان د په اول صف کې به درېدی، لیکن زړه کې یې غلطۍ وي. دې کې قرآن نازل ده، احادیث دې کې راغلي دي. نو نبی علیه صلات وسلام ته خو په خپل نور نبوت هر سړی معلوم و، ځکه ما مخکې ته وویل چې نبی علیه صلات وسلام د خلکو په چره کې اخلاص او نفاق پیژندی. نبی علیه صلات وسلام ته معلوم و، لیکن نبی علیه صلات وسلام بیا ډېره حوصله درلوده، کار یې نه په درلوده. حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته د دغو خلکو پیرس ښوولی و چې پلانی د پلاني زوی، پلانی د پلاني زوی، پلانی د پلاني زوی، دا منافقین دي. بیا دا خبره په صحابهو کې مشهوره هم و چې حذیفه بن یمان ته نبی علیه صلات وسلام دا راز شریک کړی. حضرت عمر رضی الله عنه دغه حضرت عمر دا حذیفه راغواړي چې حذیفه زه یو خبره درته کوم، نور خو خیر له تا سره اسرار دي د نبی علیه صلات وسلام، موږ دې نه مجبورو. د الله په ذات قسم در کوم په دغه پیرس کې زما نوم سته که نسته. ګوره حضرت عمر غوندې هستې له نفاقه بیرېدی. ما او تا اوس کاکا د افغانستان خلک دي مؤمنان دي، کاکا د افغانستان خلک دي مؤمنان. حضرت عمر له کفره بیرېدی، له نفاقه بیرېدی، چونکې هغه وخت کې نفاق لونه جوړې وه، شرک خو ختم سوی و. حضرت عمر له نفاقه بیرېدی. نو ما او تا باید د شرک له ناجوړۍ